future perfect tense. د دې ټینس ضرورت مونږ ته راځي دا ټینس مونږ غواړو استعمالو کله چې مونږ داسې کارونو باره کې خبرې کوو کوم به چې په فیوچر کې مکملیږي لکه فار اګزامپل شاګل خان درې ځانه کور شروع کړ دی او ته لاړې ځان د انجینر جوړ کړو چې هلکه دا کار چې کوم دی دا کور به انشاءالله 3 کاله پس مکملیږي نو ځان لږ پوخ انجینر جوړ کړه د انګلیش هم لږ ونیاد کړه انګلیش کې ورته ووایه کیدای شي هغه ومني چې سړی خو انجینر دی صحیح ده یا بله څه خبره ده ته وایې چې دا به 78 ورځې پس مکملیږي 3 کاله پس به مکملیږي 8 کاله پس به مکملیږي 4 میاشتې پس به مکملیږي نو دا څه وخت پس چې مکملیږي که نه یعنې په فیوچر کې مکملیږي په راتلونکي وخت کې مکملیږي به نو دقه خبرې موږ په انګلیش کې کوو موږ به فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالو دې دپاره ځکه دا یې زده کړه ګورئ دا هم ډېر زیات ضروري غوندې ټینس دی څنګه کوه دلته دې دپاره داسې فارموله درته لیکم که نه فارموله داسې یو ټرک در کوم داسې یو فارموله درته لیکمه چې هغه فارموله ته یاده کړه که نه بیا ځانه پښتو کې خبره کوه پښتو خبره چې کومه ده هغه لږ غونې د ټکي ټکي چې کوم دي ټکي چې پکې کوم راغلي لکه سکول او تلو زو دا چې کوم دي دا خو تا انګلیش کې راځي که نه دا خو انګلیش کې پېژنې سکول ته انګلیش کې څه شی وایي سکول ورته وایي ما ته څه شی وایي آی ورته وایي لکه زه که نه ما ته آی وایي اوس څنګه کوه بل څه شی تلو ته څه شی وایي ګو ورته وایي دا درله راځي نو په دغه فارموله کې فټ کوه د ورب چې کوم فهم پکار دی هغه وتاړوه ډایرکټ د فیوچر پرفیکټ ټینس ته جوړ شو نور څه غواړې هلکه دقه انګلیش یاد شو که نه فیوچر پرفیکټ ټینس ته جوړ شو نو ګوره هغه فارموله دا ټول اول به سبجیکټ ولګې سبجیکټ پسې ویل هیو دلته شل هیپ هم راتله اوس نه راځي څنګه کوه دا ول نه راځي دا ته وروسته وایم ویډیو پوره وګوره اوس څنګه کوه دې پسې به راشي د ورب تھرډ فارم پسې ابجیکټ د ټول اول به سبجیکټ لګې سبجیکټ پسې ویل هیپ او شل هیپ اول نه داسې کار چې دا شل هیپ چې کوم دی دا د آی د ویو سره راته آی وی سره شل هیپ راته لیکن اوس دا ختم کړ دی اوس دا نه لګي اوس د ټولو سره ویل هیپ لګي دا به موږ ختم کړو د ټولو سره ویل هیپ لګوه سینټینس وغیره ټول هر څه کریکټ دي اخر کې دا چې کوم د دې ورب تھرډ فارم به لګي او په اخر کې به ابجیکټ لګي اوس څنګه تاسو ته یو جمله لیکمه میں کرکٹ کھیل چکا ہوں گا ما به کرکټ کړی تا ته خبر کوي که نه ته خو کرکټ له روان یې ستا ورور دی هغه څه کار دی کور کې څه کار دی ته خو کرکټ له تا بیټ راواغېسه هغه وایي هلکه څه کوې ته وایې زه مه کرکټ له ته وایې هلکه دغه کار کول غواړي ته یې ماسپښین له به ما کرکټ ختم کړی ماسپښین کې به دغه کار وکړم نو لکه ماسپښین چې کوم دی که نه دا یو فیوچر کې یو وخت دی په فیوچر کې به دا کرکټ ختمیږي صحیح ده فیوچر کې به کرکټ ختمیږي او بیا به ته کار کوي د فیوچر کې چې کوم کار ختمیږي که نه دقې لپاره مونږ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالوو آینه را پوه شو څنګه کوه اوس میں کرکټ کھیل چکا ہوں گا ما به کرکټ کړی یعنې کرکټ کولو دا کار چې کوم دی دا به کمپلیټلی ختم شي کمپلیټلی مکمل شي به تر ټولو اول سبجیکټ لګوه سبجیکټ آی پسې ویل هیپ لګوه ویل هیپ پسې ویتړه د ورب دریم پام پلی راځي که نه کیل یعنی کرکټ کولو دپاره پلی راځي کرکټ کول پلی کول پلی راځي خو دلته پلی به نه لګې ځکه چې پلی د ورب اولنی پام دی دلته به دریم پام لګې دریم پام دی پلیډ روان که سینټنس لیکوي پلیډ او په آخر کې به څه لیکي په آخر کې ابجیکټ دلته ابجیکټ څه شی دی دا کار په څه شي روان دی کار په کرکټ روان دی کرکټ I will have played cricket ما به کرکټ کړی ته څه خبرې اوس څنګه کوه اوس چې دا نیګیټیو تاړو اوس تا لکه ته داسې ویل غواړې چې ما به کرکټ نه یې کړی کېدای شي 3 بجو له ختم شي ماسپښین له نه ختمېږي ماسپښین له ما کرکټ نه یې کړی اوس څنګه کوه نو ما به کرکټ نه یې کړی دا په انګلیش کې څنګه وایي کرکټ به نه شي په فیوچر کې دا کار به مکمل شي نه کرکټ مکمل شي کرکټ به نه مکمل شي دا به څنګه وایي کرکټ کول به نه مکمل شي دا به څنګه وایي څنګه دا به داسې وایي I will ما به کرکټ نه یې کړی په فیوچر کې د کرکټ کولو کار چې کوم دی مکمل شي نه I will
not have played cricket. چېرته دې نه سوالیه جمله جوړول غواړې یعنې داسې ویل غواړئ چې ما به کرکټ کړی یعنې دا کار به په فیوچر کې مکمل شي آیا په فیوچر کې ما کرکټ کړی دا کار به مکمل شي او که نه ځان نه دې سوال وکړو د دې سوال به په انګلیش کې داسې کې دا ویل چې کوم دی دا به دې اولني سر ته راولي د آی به وروستو راولي د سبجیکټ چې کوم دی که نه دا به وروستو راولي will I have played cricket په آخر کې به ساین اپ انټروګیشن ورته ولګي ځکه چې سوالیه جمله ده دا کومه کونډه چې ده که نه دا به ورته ولګي ځکه سوالیه جمله ده ښه په دې باندې پوه شوئ دقه فارموله کې نور جملې هم ځان پیټ کوه او دا فیوچر پرفیکټ ټینس په دې جوړیږي او دقه به پکې استعمالیږي بله جمله ته ولیکمه هغه به درته ولیکمه هغه راته څه باره کې ولیکم صبر وکړه هغه درته لیکم که نه هغه راته دا لیکمه Enam our Kamran school जा चुके होंगे یعنې د سکول ته راتلو کار چې کوم دی دا به دوی مکمل کړی په فیوچر کې به دا مکمل شي صحیح ده نو دا به انګلیش ته څنګه اړی دا به انګلیش ته داسې اړی دا کم سبجیکټ چې دلته دوه سبجیکټس راغلي دي که نه دا په ټولو اولنه ولګې انعام and کامران اوس یې کوه انعام او کامران will have بلې سره لګې انعام and کامران will have دلته څه شی راغلی جانا سکول کو جانا سکول ته تله دې ته په انګلیش کې څه شی وایي دلته ګو وایي خو ګو به نه لګي ځکه چې د ورب دریم پام پکار دی دلته به د ورب دریم پام ولګي هغه دی ګان د ورب دریم پام دلته څه شی دی د ګو ترډ پام چې دی هغه ګان دی ګو وینډ ګان ټو سکول که چېرته اوس داسې وی چې انعام او کامران به سکول ته نه یې تلي نیګیټیو جمله وی نو هغه به څنګه وی هغه به داسې وی څنګه کوه دا کوم سبجیکټ چې دواړه دا په خپل ځای به ولګې will not have gone to school که چېرته اوس سوالیه جمله جوړه شي داسې تپوس کې چې کامران او انعام به سکول ته تلي سوال دی کو ځان نه یا دې بل چا نه سوال وکړو نو هغه سوال په انګلیش کې داسې کې د ویل چې کوم دی به جملې پر اولني سر کې ولګې سکول او په آخري کې به سوالیه نشان ورته ولګې ځکه سوالیه جمله ده امید ده چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ ځان هم جملې جوړې کړئ او دقه شانې جملې په کمنټ کې لاندې ولیکئ صحیح ده او ځانه پریکټس هم وکړئ ځانه جملې جوړې کړئ او په دې فارموله کې یې سپیټ کوئ ډېر زر به تاسو پوه شئ ډېر زر به دا جملې جوړول زده کړئ